د هیواد د کرنیزو محصولاتو څخه د ځوانانو ملاتړ. کابل ښار کې یو ګڼ شمېر ورزشکارو ځوانانو د هیواد د داخلي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو د ملاتړ په موخه وایي تازه میوې د انسان بدن ته ګټه رسوي او هغه ځوانان چې سپورت کوي هغوی د ګاز لرونکو انرژیانو پر ځای د هیواد د بیلابیلو تازه میوو په ځانګړې توګه هندوانو څخه ګټه واخلي، ترڅو د بزګرانو هیوادوالو د کرنیزو محصولاتو ملاتړ وشي او همدارنګه تازه میوې هندوانه د ورزشکارانو بدن ته زیاته ګټه رسوي. تربوز یکی از میوه‌های خوشمزه افغانستان است که همه ساله در افغانستان به قدر کافی تولید میشه، اما بنابر نبود بازار و یا صادرات دهقان ما متضرر میشه. امروز جوانای از این مملکت، امروز ورزشکارای از این مملکت تصمیم گرفتن که ما همین جشن و یا میله تربوز هم در این تورنمنت خود شامل کردیم و تربوز وطنی را عملا میبینین که جشنش گرفتن و از اینجا امروز اولین بار است که در کمپاین امسال شروع میشه و امیدوار هستیم همه وطندارای عزیز ما به عوض میوه های خارجی تربوز افغانستان به همراه فامیل خود مصرف بکنن تا او دهقان بیچاره که یک سال زحمت کشیده حداقل بتونه زندگیش تغییر بکنه و یک لقمه نان حلال به فامیلای خود ببره. میوه خودش از نامش وایداست که باعث رشد و تقویت بدن ذهنی و فکری میشه، چون بازی سنوکر بازی فکری است. ضرورت به میوه تمام رشته‌ها ضرورت داره، خصوصا به خصوص رشته سنوکر همچنین و تمام جوانان به میوه تمام اعضای بدن به چیز نوآوری و انرژی ضرورت داره. خواست ما نیست که جوانان و نوجوانان در هر رشته که هستند توسط بزرگان پیشکسوتان مورد حمایت قرار بگیرند. کوشش کنه جوانای عزیز ما که محصولات وطن خود ما را رشد بدن تا دهقانای ما تا وطن ما رشد کنه. ما در این کمپاین از جوانان و از مردم افغانستان یک خواهش داریم که به عوض نوشابه های گازدار از میوه‌جات وطنی استفاده بکنن، چون هوا گرم هست و تربوز حاوی ویتامین سی و دیگر مفاداتی هستند که اگر به عوض نوشابه های گازدار و گازدار خارجی اینا تربوز استفاده بکنن ما اینجا دو کمک میکنیم. اول ما به یک نوع حمایت از دیاقین کشور میکنیم، دوم خوردن تربوز میتونه به صحتشان خیلی مفید باشه و کمبودات آب که در روزهای گرم در وجود انسان احساس میشه میتونن از این طریق پورا بکنن. په دغه مراسمو کې د داخلي تولیداتو د ملاتړ ترڅنګ د یو نوي سنوکر کلب پرانیستنه هم وشوه چې په دغه کلب کې هر ورځ سلګونه ځوانان د سنوکر لوبه ترسره کوي. ما امروز میخوایم این مرکز افتتاح بکنیم تا باشه یک سرگرمی سالم به جوانای از این مملکت خصوصا به شهروندای کابل باشه و انشالله که در این کلب که مصارف زیاد شده و خیلی معیاری و استاندارد هم ساخته شده، امیدوار هستیم که ورزشکارا بتونن همون لحظات خوش را در اینجا سپری بکنن. د ګرمۍ په موسم کې د هندوانو او نورو دا ډول میوې چې زیاتې اوبه لري د انسان روغتیا ته ګټه رسوي او د بدن مقاومت یې زیاتوي چې په ارزانه بیه هم ترلاسه کیږي او د یو شمېر نورو نوشابو په شان ضرر هم نه لري او همدارنګه د هیواد د تازه میوو څخه ګټه اخیستنه د کرنیزو محصولاتو ملاتړ هم دی چې په دې توګه د بزګرانو کرنیز محصولاتو ته د خرڅلاو بازار هم پیدا کیږي.